أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. موږ د منافقانو هغه اعمال درته بیان کړه چې د بني مستلق تر غزا د مخه یې کول، او اوس به د منافقانو هغه اعمال درته بیان کو چې د بني مستلق په غزا کې یې عملي کړه. اوس چې د بني مستلق غزا سوه او د اول وار دپاره په هغه غزا کې منافقان د مسلمانانو سره ووته، نو یې د الله عز وجل د هغه قول مصداق ښکاره کوي چې د سورة التوبه په 43 نمبر آیات کې فرمایي: لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنه. یعنی که دغه منافقان ستاسې سره په لښکر کې ووځي، نو تاسې ته به هیڅ شی نه کې زیات بې له فساده، خرابیه او چغلیه څخه، او خامخا به دوی ستاسې په مابین کې چابکي وکړي په چغلیو او نورو بدیو سره، حال دا چې دوی به ستاسې دپاره فتنه او بدي غواړي. نو منافقینو د بني مستلق په غذا کې 2 واره د خپلې شریرې نقشې د عملي کولو دپاره موقع پیدا کړه چې د مسلمانانو په مابین کې لو پریشاني په وجود راوړه، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد یې بد تبلیغات شروع کړه. او اوس به د دغه واقعات و حالات په لږ تفصیل سره درته بیان سي. اول، کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني مستلق د غزا څخه فارغ سو او د مریسع پر اوبو یې اړولې وه، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره یو نوکر ورسره و چې جهجاه الغفاري ورته ویل کېده. دغه جهجاه راغلی غواړي چې د تا څخه اوبه واخلي. په دغه وخت کې یو بل نفر چې سنان ابن وبر الجهني نومېدی او په انصارو کې د خزرج د قبیلې حلیف و، دا هم راغلی د تا څخه اوبه اخلي. د دغه 2 نفرو په مابین کې اختلاف پیښ سو، څو خبره یې و جنگ او حملو ته ورسېده. سنان نارې کړه: یا معشر الانصار، یعنی ای د انصارو ډلې مه راګورئ. او جهجاه نارې کړه: یا معشر المهاجرین، یعنی ای مهاجرینو کومک. هر یو د خپله طرفه څخه کومک غواړي. رښتیا هم دې نارو تاثیر وکړي. مهاجرین د جهجاه پر طرف راټولیږي او انصار د سنان پر طرف راټولیږي. قریبه ده چې د انصارو او مهاجرینو په مابین کې جنگ او لو فتنه جوړه سي. دا خبر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په قهر او تلوار سره راغلی. ویلې ده چې نږدې ده چې خلق په جنگ سره اخته سي. نو یې په قهر سره وفرمایل: ابدعوة الجاهلیة وانا بین اظهرکم دعوها فانها منتنه. یعنی زه په تاسې کې موجود یم او تاسې هغه د جاهلیت کارونه کوئ. دغه د جاهلیت کار پرېږدئ، دا بدبویه کار دی. ورونو، دا چې یو څوک خپل قوم د خپل باطل کومک دپاره راغواړي، دا جاهلیت دی. او که قوم هم د هغه کومک په ناحقه او باطلو کارو کې کوي، دا هم جاهلیت دی. دا چې نن ورځ یو څوک د تمیز، فخر او تفرقې دپاره وایي زه د فلاني ځای یا د فلاني قوم څخه یم، دا هم د جاهلیت د کارو څخه یو کار دی.
عزت او شرف په اسلام کې دی، عزت او شرف په علم او تقوا کې دی، په نسب او قومیت کې عزت نسته. شرافة الانسان بالعلم والادب لا بالمال والنسب. یعنی د انسان شرف په علم او ادب سره دی، نه په مال او نسب سره. یو څوک به خود مهاجر یا انصاري وي، یو څوک به خود د یوې منطقې او د یوه قومه څخه وي، خو دا شیان د دې لپاره ذکر کیږي چې انسان په وپېژندل سي، نه د انسان د عزت او شرف دپاره. د مسلمانانو اصلي عزت په اسلام او تقوا سره دی، نه په وطن او قومیت سره. خو سبحان الله، شیطان و چې په دغه لحظه کې یې پر دوی دغه تاثیر وکړي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دعوها فانها منتنه. پرېږدئ دغه د جاهلیت کار پرېږدئ، دا بدبویه کار دی، نتیجه یې بده ده. دغه قومیت او قوم پرستی پرېږدئ. دا چې یو هغه بل د قومیت په نامه په ناروا او باطلو کارو کې ځان ته ورنږدې کوي، دا کار مه کوئ، بلکې مسلمانان ټول سره ورونه دي. نو مسلمانان آرام سو او هر یو پر خپل طرف رهي سو. څرنګه چې عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین هم په دغه لښکر کې موجود و او په داسې یوه موضوع پسې ګرځېدی چې د هغې په واسطه د مسلمانانو په مابین کې اختلاف او تفرقه جوړه کړي. مګر په دغه وخت کې چې د جهجاه او سنان په مابین کې اختلاف پېښ سو، د ابی زوی نو موجود، او بیا په وروسته کې دا خبر دته وویل سو چې داسې او داسې پیښه سوه. نو یوه هغو کسانو ته چې د ده سره موجود وه او ټول هم منافقین وه یوه خبره وکړه. که څه هم په دغه وخت کې چې ده دغه خبره کول ټول موجود کسان منافقین وه، خو بیا هم هلته یو ځوان هلک ناست و چې عمر یې 14 کاله و یا تر دغه هم کم و، چې دغه ځوان زید ابن ارقم نومېدی او واقعي مسلمان و. په دغه مجلس کې فقط دغه یو نفر واقعي مسلمان و او نور ټول منافقان د ابی د زوی ډله وه. نو کم وخت چې عبدالله منافق ته دغه خبر وویل سو، د ابی زوی ډېره بده خبره وکړه. ویل آیا مهاجرینو داسې وکړه؟ موږ یې په خپل وطن کې وشړلو او پر موږ غالبه سوه؟ زموږ په ملک او ښار کې زموږ څخه بد راځي؟ زموږ پر احسانو یې سترګې پټې کړې؟ په والله زموږ او د دغه وږو قریشو مثال داسې دی لکه هغه پخوا چې ویل سوي دي سپی دې چاغ که چې ودې داړي. دا ډېر بد مثال و. او بیا یې وویل په والله که موږ بیرته مدینې ته ولاړو، هغه عزتمن به هغه ذلیل ځینې وباسي. چې د دې خبرې مقصد او معنا یې دا وه موږ اهل مدینه چې د عزت خاوندان یو، او دغه مهاجرین چې ذلیله قوم دي. کم وخت چې مدینې منورې ته بیرته ولاړ سو، نو به دوی د مدینې منورې څخه وباسو. بیا یو هغه ناستو کسانو ته وکتل، ویل تاسې یاست چې په خپلو ځانو مو دغه وکړه، تاسې په خپل وطن کې ځای ورکړئ، تاسې خپل مالونه ورسره تقسیم کړه. په والله که تاسې دغه خپل کومک د دوی څخه منع کوئ، دغه مهاجرین به وږي او فقیران سي او زموږ ملک به پرېږدي. د عبدالله ابن ابی منافق مقصد دا و چې تاسې د مهاجرینو سره هیڅ کومک مه کوئ، مه مالونه ورکوئ، مه کارونه. مهاجرین به وږي سي او مدینه منوره به پرېږدي. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل، په دغه مجلس کې یو نفر موجود و چې هغه زید ابن ارقم و او واقعي مسلمان و. د ده ایمان دا قسم خبرې نه قبلولې چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو دې وسي. نو یې خپل اکا ته دغه بیان وکړي او اکا یې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه حال ورساوه. په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ناست و او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل یا رسول الله، عباد ابن بشر امر که چې د ابی زوی ووژني، دا منافق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا عمر، آیا دا ستا خوښه ده چې خلق بیا خبرې کوي او وایي چې محمد خپل اصحاب وژني؟
مګر د کوچېدو غږ وکړه، یعنی خلق په بارېدو سره امر کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه د ابی د زوی د خبرو حال په داسې وخت کې ورسېدی چې هغه وخت د لشکر د بارولو او کوچ کولو وخت نه و، شپه وه. خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دربار سي. دا ځکه که خلق دلته پاته وي هغه د ابی د زوی خبرې نشریږي او د مسلمانانو تر غوږو ورسیږي، نو خود په نتیجه کې فتنه جوړیږي. نو د دې دپاره چې خلق په بل کار مشغوله سي او ستړي سي، دا خبره پټه پاته کیږي او فتنه خاموشه کیږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوچ او بارېدو امر وکړي. لښکر هم د بارېدو په کار مشغوله سو او حرکت یې وکړي. څرنګه چې دغه وخت د بارېدو وخت نه او د مسلمانانو هم دا عادت نه و چې په دغسې وخت کې بار سي، خو نن داسې بې وخته بار سوه او رهي سوه. اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه چې د انصارو د مشرانو څخه و، په تعجب کې سو چې دا وخت او بارېده. پوه سو چې یوه موضوع سته، چابک سو او په لښکر کې ځان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورساوه. ویل یا رسول الله، موږ داسې وخت را بار سو چې مخکې پر دغسې وخت نه بارېدلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا تا ته هغه خبره نه ده در رسېدلې چې عبدالله ابن ابی کړې ده؟ اسید رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله هغه څه ویلي دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د هغه داسې اراده ده چې مدینې منورې ته ولاړ سي، هغه عزتمن به هغه ذلیله د مدینې منورې څخه باسي. اسید رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله، ته هغه څوک یې که دې خوښه وي چې دی به باسې؟ په والله دی ذلیله دی او ته عزتمن. او بیا اسید ویل یا رسول الله، د ده سره نرمي کوه. په والله الله جل جلاله ته موږ ته په داسې وخت کې راوستې چې د ده قوم د تاج دپاره مریانې سره یو ځای کولې او دی داسې فکر کوي چې د ده پاچهي تا ځینې واخیسته. اوس خو لښکر تګ کوي، مګر بیا هم هغه د ابی د زوی خبر کرار په مسلمانانو کې نشرېدی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دپاره چې په خلقو کې فتنه نسي جوړه امر وکړي چې وتګ ته دوام ورکړي. دغه ټوله ورځ یې تر ماښامه په لښکر تګ وکړي، بې له لمانځه بل د هېڅ شي دپاره نه درېږي. شپه یې هم تر سهاره په تګ پر تېره کړه. په دغه سبا ورځ هم پسې رهي دی تر څو چې لمر ډېر په عذاب کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د لښکر په اړولو امر وکړي. خلق مځکې ته لا نه ورسېدلي چې د ډېرې ستړیا په سبب ټول بیده سوه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار د دې دپاره وکړي چې خلق د ستړیا او د خوب په سبب د خبرو کولو دپاره وخت نه کړي پیدا. اوس چې د ابی زوی منافق په دې خبر سو چې زید ابن ارقم و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ده خبرې رسولې دي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او په الله سره قسمونه یادوي چې ما هیڅ کله دغه خبرې نه دي کړې کوم چې تا ته ویل سوي دي. او ځینې انصار چې هلته حاضر وه هغو هم ویل یا رسول الله، شاید دغه هلک په خبرو کې خطا وتلی وي او هغه خبرې نه وي په یاد کوم چې عبدالله ابن ابی کړي دي، یعنی ممکن دغه زید ابن ارقم درواغ وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د منافق عبدالله خبرې او قسمونه ومنل. نو زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه وایي زه دونه غمجن سوم چې د دغه په مثل هیڅ وخت نه وم غمجن سوی، ځکه د مسلمانانو په مابین کې په درواغو سره معرفي سوم. نو وایي د خپله ځایه او کوره څخه نه راوتلم تر څو چې الله عز وجل د سورة المنافقون په صورت کې ډېر آیاتونه نازل کړه او دغه منافقان یې رسوا کړه. الله عز وجل د سورة المنافقون په اوم او اتم نمبر آیاتو کې فرمایي هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، یعنی دغه منافقان هغه کسان دي چې خپلو ملګرو ته وایي نفقه مور کوي، خپل مالونه و هغو کسانو ته مور کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دي، چې هغه غریب مهاجرین دي.
دا د دې دپاره چې دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري سره متفرق سي، سره وپاشل سي، یوې او بلې خواته ولاړ سي. مګر الله عز وجل پسې فرمایي ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. او خاص الله لره د اسمانو او مځکې خزانې، مګر منافقان د الله په رضاقیت نه پوهیږي. دغه احمق او ناپوه منافقان په دغه هم نه پوهیږي چې د ټولو مځکو او اسمانو خزانې د الله جل جلاله په اختیار کې دي، او هغه الله جل جلاله یې مالک دی، رزاق او رازق دی جل جلاله دی. دا چې هر څوک مال لري الله جل جلاله ورکړی دی، خو غریبان یې هم وږي نه دي پرې ایښي. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. منافقان وایي که چیرې موږ بیرته مدینې منورې ته ولاړ سو نو خامخا به هغه ډېر عزتمن خلق چې کافران او منافقان دي د دوی په قول، دغه ډېر خوار او ذلیله خلق چې مؤمنان دي د مدینې څخه باسو. مګر الله جل جلاله فرمایي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يعني عزت خاص الله لردي او رسول الله لردي او مؤمنان لردي، مگر منافقان د رب العزت په عزت نه پوهیږي. نو زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته یو څوک راولېږي، زه چې ورغلم دغه آیاتونه یې راته تلاوت کړه او ویل الله جل جلاله ستا تصدیق وکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورو مسلمانانو په حضور د زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه غوږ ونیوی او ویې فرمایل دا هغه څوک دی چې الله جل جلاله د ده غوږ او د ده اورېدل سوي خبرې تصدیق کړې، یعنی دی درواغ نه وایي، رب عز وجل یې تصدیق وکړي. دا خبر و عبدالله ابن ابی ته ورسېدی. ورونو دغه رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی یو زوی درلودی چې د هغه نوم هم عبدالله و. دغه عبدالله رضی الله تعالی عنه چې د منافق عبدالله زوی و، صالح او صادق مسلمان و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جلیل القدر اصحابو څخه و، د هغو کسانو څخه و چې وحی یې نوشته کولې. دی رضی الله تعالی عنه د پلار د دغه ټولو کارو څخه بری او بیزاره و. هغه چې په دغه واقعه خبر سو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، ویل یا رسول الله زه خبر سوم چې تا زما د پلار د وژلو اراده کړې ده، که ته دا کار کوې پر ما امر وکړه، په والله سر به درته راوړم. زه پر دې بیریږم چې ته به بې له ما څخه بل څوک په دا کار امر کې، او بیا به ما نفس او شیطان نه پرېږدي چې د پلار قاتل مې دي د خلقو په مابین کې ګرځي، بیا به زما څخه هغه نفر ووژل سي، نو به مې مسلمان د کافر په عوض وژلی وي او اور ته به داخل سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا وژنم یې نه بلکې نرمي او مهرباني ورسره کوم، تر څو پورې چې زموږ سره پاته وي ښه ملګرتیا ورسره کوم. او بیا دغه عبدالله رضی الله تعالی عنه د خپل منافق پلار عبدالله ابن ابی په لار کې ودرېدی او د هغه پر ځیګر یې توره ورکښېښول، ویل والله وژنم دې، ته به مدینې منورې ته نسې راڅخه داخل او نه به دې مدینې ته پرېږدم تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه نه وي درته کړې او دا اقرار ونه کې چې ته ذلیل یې او محمد صلی الله علیه وسلم عزیز او عزتمند دی. کم وخت چې منافق عبدالله ولیده چې زوی یې جدي دی، دغه خبره په رښتیا ورته کوي او د ده د وژلو قصد یې کړی دی، ځای پر ځای ودرېدی او حرکت نه کوي. څو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدی چې عبدالله خپل پلار نه پرېږدي چې د مدینې منورې پر طرف لاړ سي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حال ورولېږي چې ما و عبدالله ابن ابی ته اجازه کړې ده چې مدینې منورې ته دې داخل سي. بیا نو عبدالله رضی الله تعالی عنه دغه منافق عبدالله پرېښاوه چې د مدینې منورې و طرف ته د لښکره سره رهي وي. او دا خبر
په ټول لښکر کې نشر سو چې منافق عبدالله ابن ابی دغسې ویلي وه او بیا خپل زوی نه پرېښاوه چې مدینې ته داخل سي. نو خود د دغه منافق حقد او حسد، عناد او عداوت نور هم ډیر او زیات سو چې د هغه په سبب یې یوه بله خطرناکه واقعه او حادثه په وجود راوړه چې هغه د افک یا د لویو درواغو خطرناکه واقعه ده. د افک واقعه په داسې ډول سره وه: د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې عادت و چې کم وخت به په سفر تلی او غوښتل به چې د خپلو ازواجو مطهراتو څخه په دغه سفر کې یو څوک ورسره بوځي، نو به د هغو په مابین کې قرعه کشي کول او د امهات المؤمنین څخه چې به د هر چا نوم راوختی هغه بیبي به ورسره بیول. د بني مستلق په غزا کې حضرت عایشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها د هغې قرعه کشي په اساس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرې وه او په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه د مسلمانو ښځو دپاره په حجاب سره امر نازل سوی و. نو د عایشې صدیقې رضی الله عنها دپاره یوه کجاوه وه چې دا رضی الله عنها به په هغې کې کښېنستل او بیا به پر اوښ ایښول کېده او پر کجاوه به پردې ځړېدلې چې دا به نه معلومېده چې په کجاوه کې څوک شته که یا. او د دغه کجاوې دپاره موظف نفر وه چې د لښکر د اړولو په وخت کې به کجاوه کښته کول او د لښکر د بارېدو په وخت کې به کجاوه پر اوښ بارول، بیا به اوښ په قافله کې برابر او رهي کوي. خو کم وخت چې دغه عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین د هغه خپلو خبرو په واسطه ذلیل او شرمنده سو، نور یې هم حسد او عناد زیات سو. د الله جل جلاله قدرت دی. تر دغه وروسته چې بیا قافلې نږدې و مدینې منورې ته واړول، نو د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها کجاوه هم کښته سوه او بیا د قافلې تر بارېدو د مخه حضرت عایشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها د اوداسه د ضرورت دپاره د لښکر څخه یو څه لرې ولاړه، البته داسې ځای ته چې د لښکر څخه ګوښه و چې نه هغه ځای د لښکر خلقو لیدی او نه د هغه ځای څخه لښکر معلومېدی، او تر ضرورت وروسته بیرته د لښکر ځای ته راغله. خو دلته چې یې وکتل هغه د غاړې امیل یې نه و، هغه د اوداسه په ځای کې شکېدلی و. نو دا رضی الله تعالی عنها بیرته و هغه ځای ته ورغله چې هغه امیل پیدا کړي. دغه امیل د جزع ظفار څخه جوړ سوی و. جزع په عربي کې ومرویو او ملغلورو ته وایي او ظفار په یمن کې د یوه ځای نوم دی، یعنی دا امیل د یمني ملغلورو څخه جوړ سوی و چې البته په هغه وخت کې به قیمت او ارزش هم درلودی. او دا امیل د دې هم نه و بلکې دې رضی الله تعالی عنها د خپلې خور څخه په عاریت اخیستی و. نو دا رضی الله تعالی عنها د هغه امیل په پیدا کولو پسې سرګردانه وه او په هغه پسې ګرځېده چې دلته لښکر کوچ وکړي او بار سو. هغه موظف نفر چې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها کجاوه یې پر اوښ بارول، هغو کجاوه بار کړه او دا یې خیال و چې دا رضی الله تعالی عنها په خپله کجاوه کې موجوده ده. څرنګه چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په عمر کمه وه او په بدن هم ډنګره وه، تاسې ته خو د مسلمانانو د غریبۍ او مسکنت حالات د مخه لا بیان سوي دي چې په نس هم نه وه ماړه، نو چاغښت د کومې خوا و. نو د دغه لږ عمر او ډنګرتیا په سبب هغه نفر چې د کجاوې د بارولو موظف وه په دغه هم نس و پوه چې کجاوه خالي ده او بار یې کړ. همدارنګه هغه نفر چې د کجاوې په بارولو کې کومک کاوه که یو یا دوه نفره وای د کجاوې خالیوالی به حس کړی وای، مګر هغه نفر هم زیات وه، دا یې نه کړه حس چې په کجاوه کې څوک نسته. کجاوه بار سوه او لښکر رهي سو. کم وخت چې حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها خپل امیل پیدا کړي او بیرته راغله، لښکر تللی و. نو دې قصد وکړي چې دا باید پر دغه ځای پاته سي او هر وخت چې لښکر پوه سي چې دا نسته بیرته و دغه ځای ته پسې راګرځي. عایشه رضی الله تعالی عنها وایي زه د هلته په انتظار کښېنستم چې خوب را باندې غالبه سو او بیده سوم. دا نو د هلته بیده پرېږده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت و چې همیشه به د قافلې تر شا یو نفر پرېښاوه
چې دا نفر به تر قافلې ښه وروسته پسې وررهي و او د قافلې تر شا به اړول. د دې نفر وظیفه دا وه چې د قافلې څخه به هر شی پر منزل یا پر لارې پاته سوی و یا به لوېدلی و یا به هېر سوی و هغه شی به ورسره رااخیستی. په دغه ورځ او په دغه وخت کې دغه موظف نفر صفوان ابن معتل رضی الله تعالی عنه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.